دا پیسې اخله کور ته ځه ښه نور په دغه ځای کې مه کښېنه صحیح ده هغه دا کمپله مه اخله نوم دې څه ده بختوالي بختوالي دلته څه کوې غریبي ده راوتلې غریبي څو ساعته کېږي چې په دغه برف کې هغه کېناستلی سبعینه راتلې سبعینه دا خو یخ زده د سایته دا ولې دا سر یخ دی خو بیا مریض نه کېږي مریضېږي که نه ولې کور ته نه ځې کور کې هېڅ نشته هېڅ نشته یوازې ته په کور کې کار کوې زما یو پلار دی هغه دی هغه ته ناست دی هغه اوس لیبر تلی څه کار کوي پلار دی هغه هم دا کراچي کوي ته هم کراچي لرې په دغه کراچي کې څه بوځې هسې چلویه دا خو دلته ګوره دا ټول برف دي که نه تا په برف کې کېناستلې ولې غریبي ده څه وکړو څو کلنه یې 10 کلن 10 کلنه مکتب وایې ښوونځي ته ځې نه ولې روپۍ اخلي په یو ورځ کې څو روپۍ بیا دلته کار کوي کله 40 روپۍ کله 50 بیا هغه 40 روپۍ 20 روپۍ څه کوي کور له ګندانه وړو کور کې څو کسان یاست کور کې 10 نفره 10 نفره روران مې دی هغه چاو کار یې اوس بس شوی چاو کار یې که ښه ګوره دغه پښه هم د یخ دی لاسونه هم د یخ دي مخ هم د یخ دي او بیا هم همدلته ناست یې بیا کور ته ځه که نه کور ته بیا ماښامه ځانو سره ځو اوس کار شته په بازار کې کار شته څوک پیسې درته درکوي اوس چې یې که دا یو دبلی وریجې راکړه اوس مو چې نه کړه څو وخت کېږي چې په دغه کار کې ته مصروفه یې ډېر وخت کې 2 4 5 میاشتې شي ښه اصل ځای د کوم ولایت ده د جلال آباد ولایت اوه جلال آباد دوستان عزیز قدر هوا سرد است که به حد اندازه و این فلک می که من صبح وقت که میایم تا به ساعت شام کازان میته باز من میرم خانه کجاست کور می چه ده کور تمرملو کور کې ښه بیا په کور کې هغه بخاري چې څه لرې شته نشته خپل لاسونه او دغه پښې بیا ګرمه کې په کور کې شته څه ایکه وړوکې بخارۍ ده هغه زړه غوندې ده هغه کې لاسونه تودو بیا چاره کېږي نه کېږي که نه لږه لږه کېږي خو نوره چاره نه کېږي د غرمې څه خوړلی ده که نه غرمې نه همدغه د سبا تر ماښام پورې ګرسنه همدلته کښېنې بیا شپږ ډوډۍ خورې شپې بیا ډوډۍ خورې په شپې څه بیا آماده کېږي په کور کې کور کې بیا دا کارتن روژې بیا ټول سره خورو دوستان عزیز شرایط سخت طاقت فرسا ما یک چند دقیقه نمیشه در پالی ازی برادر عزیز 6 تایم پایای مرا یخ برد انشالله ما با این خانواده کمک میکنیم و این بچه فردا ما دیستریبیوشن داریم ده او هم خواهد آمد ده پیسه اخلا کورت ازخه نور په دغه ځای کې مه کښېنه صحیح ده صحیح شو هغه دا کمپله مه اخله دا مو اخله دغه پیسې مه کور ته ځه خپل شمیره را درکړه سبایی بیا مونږ توضیح لرو هغه ځای ته هم راشه خپل مواد یې بازه صحیح ده